ژغژغه خو به پېژنې ژغژغه و شور ته وایي ژغژغه هغه ګونګرو نه دی په اردو کښې ګونګرو خورو غویو ته چې ور په غاړه کړی دا دا به دا غویو ته ور په غاړه کړی وي دا غویي چې به هغه شی چې به سرخه وي کولو کې بیل چې ورته وایي چې به دا کړپی وي نو به دوی ول دا غویي به ولاړ نه دي چې به دا ودرېدی دوی خو نو هلته ناست نه بیا به خبر شي چې دا غویي ولاړ کار نه کوي ژغژغه کسه یوسفزی ویلی دی نشي ویلی دا د کار نه دی څه شو ته وایي ګوګبه جوجغه جوجغه ورته وایي یا به جوجغه ورته وایي یا که په هغه شی ورکړي بیا به ګوګګه سبزی خوړکی نه شي ګوګغه ورته وایي نو دا کس دی ویلی دی دا به ځان کس سره د دوی په هغه شي کې یې نه ژغژغه و ګونګرو ته وایي هو هغه به جاویږ سي خو د سر خلاص د شي هغه دغسې بل لفظ راځي بل راځي ژرنده نه دا جس دغه دی چې دا نجیب دا نجیب دی چې وایي ژرنده دا خلک دا ژې ډېره وایي ژرنده که د پلار دم په واده کم دی دا ژې ډېره وایي اوس موږ ژرنده ورته وایي دوی ژرنده ورته وایي دوی یې سم وایي اوریجنل ژرنده دی ژرنده نه دی نه ده دا زموږ غسې ده دا له کومه ځایه ښورېدلې دا چې لږ تر دغه را واوړې تر بادلې را تېر شي دغه کاکړي سیمه سه زرخیلي سیمه سي دغه دا بیا له پارسي متاثر دا فارسي څه دلته دا د مغولو حکمرانیانې دې خواته زیاتې پاتې شوي ونه سټوپالي چې نو دغسې دي دا له دغه وجې ژرنده داسې ده دا جلا ده بس رې ده زلا رې ده ژرنده ژرنده که د پلار ده خو په وار دا د پښتو متل ده هغه یو سړی ولاړ و ژرندې ته وړه کوي بل راولا د کوم لفظ دی شین دی اوس دا شین دی دا شین دی شین او شین دا داسې دي چې دا شین څه دی دا په پښتو کې سته د څه وجې سته د عربي او د فارسي او د دغو لفظو قدیم دی که یا خو بهرحال دغه شین چې دی دا پښتانه ډېر استعمالوي په پښتو کې دا شین تلفظ ځینې پښتانه قبیلې نشي کولی دا د درو ټکو والا شین نه دی دغه تلفظ اوس ناصر سړی نشي کولی موږ عربي وایو که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ناصر شیطان رجیم نه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي دغه شین استعمالوي دا بل نه استعمالوي دغه رنګه مسعود او وزیرو دا خواځې ولاړ شي هغه هم دغه رنګه دي هغو کې هم دا شی شته دغه شین تلفظ ډېر خلک نشي کولی ناصر یې څنګه ویل شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هیڅ ویل نو ګونګی خې په دغه ورته وویل عجم چې ورته وویل عربي تلفظ د من الشیطان الرجیم هم ټیک دی د اسلام له رویه ریجکټ کېږي نه نو اوس دا شین چې دی شین دا رنګه دی شین ته یو ټکی چې بالا یو لاندې شین شین څخه کوم الفاظ دي شه شنګور ډېر خلک دا ښه نه وایي د چا چې عربي سبق ویلی مولوي صاحب به نه سو ویل مولوي صاحب وایي شه نه دی شه شکر شنګور شکر شنګور مې ځای شکر شنګور شابیلو باغونه هلکه دا شټار دی شنګور څه ته وایي د زده سو ښکلی ښکلی داسې دی او ښکلی بیا داسې ده سر دې خلاص و دا ښکلی ده ښکلی په بړي یې ده ښکلی په دا مذکر دی دا مؤنث په دا یې باندې مذکر مؤنث سره جلا کېږي ښکلی د مذکر دپاره ښکلی چې دا د مؤنث دپاره ښکلی کتاب دی ښکلی کاپۍ ده دا فرق څه که یا مؤنث و مذکر ښکلی سپوږمۍ لمر په پښتو کې هم مذکر دی سپوږمۍ ونس
قوم په پښتو کې مذکر دی په اردو کې مؤنث دی باچا خان چې تقریر وکړي کانګرسي یو ناست دی سینیر هغه ته ویل هغه ورته ویل हमारे मेरे قوم کا نو دغه ورته ویل ایو پروژه کول خان صاحب قوم مؤنث है और दो छोड़ो तुम्हारा قوم مؤنث है कि हमारा قوم مذکر है نو دا په پښتو دغه په مذکر مؤنث کې فرق دی دا بیا یاد لره نو دا د شیغه د اوس شیغه د معلوم شه شنه بعد بیا بل لفظ کوي د غاب خو بل کله ګوګر ګوګر داسې لیکل کېږي غاب او ګو غابري غر ګوګر ګوګ ګوګ چې څه وایي ګونګ څه غږیږي او نو ګوګای ګوګ ازنګونه 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 انګولا انګولا انګار انګار اگر به ګر ګاړه ګاړه اوس د لیکم چې دا راځي ګڼ ګرځنده ګرځنده پور خو پیژنې ګرځنده پور موبایل ته وایي موبایل से होता है حرکت करने वाली دا اوس دا غاب اوس بل بیا دا ولا د لفظ دا ماتان کې نور چې دی دا د نون او دړې جوړ چې دی دغه کردار ادا کوي چې نون او ډې سره جوړوي نور او د چیز کردار ادا کوي د نون او ډې دواړو د نون او دړې څنګه ته فرق کولای شي اتان فرض کله موږ لیکو کون زه په اردو کې د لیکمه ته بیا ورته وګوره کاپ واو نون اړې کون پښتو کې داسې ولنو پښتو کې به ته څنګه لیکې کاپ ما درته ویل چې د نون او د ړې د دواړو کردار د یوازې ادا کړي کاپ ولی کې دا شی سره کاپ واو به ولیکې نور سره نور به ورسره ولیکې کون اتانم دغه تر دی ګڼ اوس ګڼ ولیکه ګاب دغه دی که نه موږ ګاب شروع کړي ګڼ ګاب لوړ ګڼ ګڼل ګڼل پیسې وګڼل ګڼو غنو استاد دی نه بل ټیکس سره خلاص د نون دا د چیز دی د نون او د ډې جوړ دی صحیح رڼا رڼا څنګه په اردو تاسو ته لیکي رڼا نور الف نه لیکل کیږي لیکن ته پښتو کې به ته دار دی رڼا ٹھیک شو دا ستاسو ریپیټیږي ستاسو مکمل دا د یې غل در شم د یې کردار دا چوټي چې په اردو کې ورته وای دې ته په پښتو کې تانیسی یا غونډۍ یې وای تانیسی یا غونډۍ یې تانیسی په دې ورته وای دا په مونس کې ډېر استعمالېږي مونس نمونه نه په دې کې دغه ډېر استعمالېږي نو په ذکر کې هم راځي خو ډېره په هغه کې ځکه تانیسي ورته وایي او دا بله چې ده دې ته پسته یې وایي بړي یې چې په اردو کې ورته وایي بړي یې خو دارنګه لیکل کېده لیکن په پښتو کې دارنګه نه لیکل کېږي ته وایې څله دا په دې نه لیکل کېږي چې په پښتو کې داسې الفاظ دي چې بړي یې په میان کې راځي په اردو کې داسې لفظ چې دی هغه نشته چې بړي یې په میان کې راځي بړي یې چې دا هغه چې په میان کې ته راولي نو اوس ګوره لفظ دی موږ لیکو ګیر بړي یې درښیم اوس په ګیر د کوم ګاډۍ ګیر چې موږ لیکو فرض موږ په اردو کې دغه لفظ لیکو نو ګاب یې رې بړي یې ده ګیر اوس دا په اردو کې نه لیکل کېږي حمزه پر واچیل بدل شي نو دلته بیا دی ګیر چې اوس ته په بړي یې لیکې په دغه کې نو بیا به په اردو کې ته دارنګه لیکې دا بړي یې په میان کې داسې لفظ دی دا نه استعمالېږي سر دې خلاص شو که استعمالېږي نو لکه داسې وایي حمزه پر واچوي نو تبدیله شوه هغه دغه نه شوه
نو اوس دې سر په خلاص شو بړی یې چیرې استعمالیږي ګیر دی اوس گیر لفظ گیر گیر معنی دا فارسی لفظ دی گرفتار کرنا همگیر همگیر یعنی ټول عالمگیر نو گیر چې دی هغه دارنګه لیکل کېږي گیر اور گیر گیر په دبل یې اور په دغه یوه آی بابا گیر چوټی یې د ګاب یې گی چوټی دی که نه ری گیر ګاب یې ګې ری گیر گیر او ګیر ری ساکن چې موږ ورته وایو گیر صحیح کی ګې ها سر د خلاص اوس موږ څه لیکو سړی لیکو سړی څه دی په بډی سړی په بړی یې دی سړی سپوږمۍ پکې شنه یې او سړی داسې راځي دا حمزه پر باندې راځي سړی سړی ګړندای هم په بډی اوس ګوره سړی د سړي جمع څه ده سړی سړي سړي بیا په چوټي یې راځي ګړندای ګړندی سړی سړی وب سړی سړی څو فرق دی پر سړي باندې حمزه راځي پر سړي باندې نه راځي هغه یوه یې د لیکن دوی فرق دی ګوره سړی سړي سړی سړی او سړی سړی سړي سړی سړی دا ګره یوه یې دا دوی دغه تلفظونه یې جلای پرونانسیشن یې جلای سړی کې چیز دی حمزه د ور باندې په سړی کې پر بړی یې باندې حمزه ده پستا یې چې ورته وایي نو اوس داسې فرق راځي بل چیز دی اوس د چوټي او د بړي یې په فرق اوس اوس ته لفظ دا دروغ زه لفظ درشم کې